دا د زړونو مالک الله دی او د زړه ارمان هم الله پوره کوي. بالکل. که تا نه څوک پوښتنه وکړي ستا د زړه ارمان څه شی دی؟ زما د زړه ارمان د الله کور. الله کور الله کور نو خو ته ډېر دي که نه؟ نه، مکې مدینه اصلي کور یې. مکې مدینې ته لاړ شم، د قسم په خدای که مې بېګا مې ډوډۍ خوړلې. ارمان چې وخوړه بچی؟ چکني سره ډوډۍ. د ستړي ژوند به درته څه ووایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، دا سپین ږیری بابا به تاسو ته ښکاري. کم از کم د 75 کال عمر سړی دی. دا به هم د چا پلار وي، دا هم د الله تعالی بنده دی. په دې یخ ژمي کې ناست دی، د یو چا د بل چا سپلقې بوټان ګنډي. خو غربت څه کانې دې وکړې د الله تعالی په بندګانو او په مسلمانانو باندې. زه چې داسې سپین ږیري ګورم، خپل والد صاحب مې را یادېږي. دا به هم د چا پلار وي، خو په وس کې به یې څه نه وي. خو دا به غیرتي وي، قهرمان دی، چاته لاس نه اوږدوي، موچیتوب کوي او خپله نفقه پیدا کوي. د ده د خوله نه اورو چې په ده باندې دا ژوند زندګي څنګه تېرېږي. زه به مې دا خپل بوټان ورته بانه کړم. نو تا ته زه څه وایم، زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي. بس دی نو بس نو راځه. السلام علیکم حاجي بابا. چی شی کوي؟ والله چې څه غریبي دی نو څه وکړو. دا بوټان د چا دي؟ دا بوټان د حاجي صاحب دي، رنګولو کې ایښي. رنګې؟ او والا ته خو تکړه یې، بیا خیر کار کولی شي نو. والله 36 کاله عمر دی چې همدغه موچیګري. 36 کاله موچیتوب کې؟ موچیتوب کوم. او عمر دې څومره دی؟ عمر مې 80. 80؟ او ماشاءالله ماشاءالله. 80 کاله عمر دی، دغه سړک غاړه کې ناست یو د الله ایلې ته. او څو بچي دي دي؟ بچي مې اووه. ماشاءالله. اوس خو به کار کوي که نه بچي دي؟ نه والله که کوي، 3 4 یو بچی مې دی وړه، دغه ته هغه سره مې شاګرد کړی. د څو کالو دی؟ یاره 8 کالو 9 کالو به وي. او نور غونډ جنکیان دي وړه وړه. همدا یو زوی لري؟ یو زوی لرم. څو کالو دی؟ د 8 کالو دی که 9 کالو دی. او نور لوڼې دي؟ غونډ واړه واړه لوڼې دي. قسم په خدای که مې بېګا مې ډوډۍ خوړلې. والله نو څه وکړو، نو الله ته هم صبر کړی، خپل محنت کوو، چاته عذر نه کوو. سوال کول آرام دی، چې سوال وکړو په دغه سپینه ږیره که نه چې سوال وکړم هر یو ماته یو لاس درازي کوي. خو نه، الله همت را کړی، الله هغه را کړی، دا 2 خپې 2 لاسونه روغ ځان خدای را کړی همت دپاره. دغه خپل همت کوو، سبا یې راځو ماښامه پورې که 500 چې که 100 که 200 څه چې الله مقرر کړي را کوي راته. نور الله ته ایره لرو او اسره لرو، بس ګورو نو چې څه کوي څه نه کوي. څه چې الله مقرر کړي هغه موږ ته خدای رسوي. او په زړه مې یو ارمان دی چې مکې مدینه د الله کور ته لاړ شو، وصل نه رسېږي. د زړه د شي ارمان دی؟ دغه ارمان دی چې مکې مدینې ته لاړ شو، چې خپلو پردي ته دعا وکړو چې په د آخر عمر کې د یو مسجد خوله ونیسو. او وصل نه رسېږي چې لاړ شو. نو اعلان دغونه کوو چې 5 ډوډۍ 10 ډوډۍ د کور ته ویسم. څه وایم، زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي. بس دی نو بس نو راځه څه نه وایم. غرمه زنګ راته کور نه ماشوم مې راغی، وایي ډوډۍ ماله ما کار نه ده کړی، څه شی راوړم؟ نو د الله ایلې ته ناست یو، په قرآن د خدای که نور هېڅ شی ایلی
او یو سر نه ورور نه پلار نه قوم نه هېڅوک غیر د الله نه لرم. شکر چې الله لرو. شکر دی همغه دربار ته هغه کړی علم همغه ته کړی اسرم همغه ته کړی راکوي الله درد ټکولی او الله ته مې سوال کړی الله راته لوی ځوان دی هېڅکله هغه ویلی چې د دوه سواله رانه مه کوه یو د مرګ یو د روزي د اسماني د مرګ دی د بړو نه نږدې دی چې ټیم دې پوره شو همغه ساعت ختم دی او روزي د اسماني دی کم زیات لیکم درته خو نو موږ هم صبر همغه ته کړی چې پیدا کړی وو پناه کوي دا د زړونو مالک الله دی الله دی او د زړه ارمان هم الله پوره کوي. بلکل که تا نه څوک پوښتنه وکړي ستا د زړه ارمان څه شی دی؟ زما د زړه ارمان د الله کور. الله کور الله کور نو خو ته ډېر دي که نه؟ نه مکې مدینه اصلي کور یې مکې مدینې ته لاړ شم په د آخر عمر که مړم شم ارمان مې زړه کې نه او دونه پیسې ته نه پیدا کړې چې تا نه ارمان مې زړه کې دی الله دې مهربان شي را دې کې ومې غواړي ته د 40 روپۍ پیدا کړې په 40 روپۍ خو نه عمره کېږي نه سفر کېږي نه پاسپورټ لري نه پاسپورټ هم نه لري نه اوس پاسپورټ خو ډېر سخت دی که نه داسې دی الله په دربار کې هېڅ شی کم نه دی اخ د ده عقیده ښه ده ښه د الله په در کې هېڅ کم نه دی هېڅ شی کم نه دی خو دا د ستا د زړه ارمان ډېر سخت نه دی پوره کولی الله یې پوره کوي چې ست خو نه کې دغه یو پیاله بل چا راوړی دا وڅښه دا زه اوس کوم دا وڅښه نه دا ته اوس که نه دا ته اوس که چې یخ دی سته ګرم شي سینه دي ګرم دا اوس که راځه د حاجي بابا په دنیا کې هر سړی د زړه ارمان لري خو د حاجي بابا د زړه ارمان مکه معظمه دی ته راځه چې زه ستاسو کور وګورم ته راځه وایم خوښیم کله یارانو تا ته زه څه وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دی نو بس نو راځه څه نه وایم کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه دی و بچي دي لورګانې دي یو زوی دی اته لس نفر دی د دې لاس په څه باندې شوی دا لاس چاودېدلی و په چای باندې دا ډاکټر ته تا ښودلی ډاکټر ته مې وښودې د دغه ځای کې عملیات وکړو غوښه یې وشکول دلته یې واچول بیا هم ورته مې ونه رسېده لاس یې داسې پاتې شو که نو دا دوه ځای عملیات شوی دي که دا ستا مشره لور چې دا دې زوی وي چې دا مې زوی وی خو بیا مې څه غم و الله ورکړه ده د الله ورکړه شکر وباسه شکر دی په هر یو دعاګوی دی آفرین لور چې ده د کور رحمت دی او دعاګانې دي دا دې لور ده دا مې لور دی دا دې لور ده دا مې لور دی ماشاءالله څومره ښایسته ده ستا نوم څه دی سلما ستا نوم څه دی ثنا او صفت د الله تعالی که نه ارمان چې وخوړه بچی چکنی سره ډوډۍ ډوډۍ د کوم ځای نه کړه ډوډۍ لږه کې وه لږه کوي وه او ماشاءالله الله دې نیک صالح کړه تا چې وخوړه بچی تا هم چکني وخوړله د تا نوم څه شی دی سلما او تا چې وخوړه چکني وخوړه د تا نوم څه شی دی ګولې و ګولې او ګولې غاړه راکړه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لرې پشپا ورځ به راته یاد تله دغه ماشومان دي خو چې ورکوي روزي به یې مه راکوي نو کومه خبره چې تا ډېر درد دی حاجي بابا والله دغه یو خبره مې دردوي چې مکې مدینې ته لاړ شم بل دغه مې درد دی چې خدای نه جار شم ماشومان شته
وسه نشته يم کلا یارانو تا تز وسه نه لرم چې شی هغه نه لرم چې ده دې ته نفقه ورسوم ده یم سپین ږیری او وسه مې نه رسېږي نو بس اجي بابا تا ته د مبارک وي ستا د عمرې کار ستا د زړه ارمان دی او زما د زړه ستا د زړه ارمان الله پوره کوي بالکل ان شاء الله انشاءالله ان شاء الله ستا د عمرې کار به کوم چې هر څنګه وي ژوندی تا به هغه مبارک ځای ګورم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته به دعا کوي صحیح چې غونډو ته به ولې به دعا نه کوو اوښکې دې پاکې که ستا اوښکې زه نشم کتلی چې هغه ډکې ډکې د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دی ښه زما د سپینګیري بابا د زړه ارمان وی هغه مبارک ځای وګورم د الله کور مکه معظمه وګورم انشاءالله د ده د زړه ارمان به پوره کوو د دې هغه کار به شروع کوم او دا به لیږم هغه مبارک ځي ته د الله په مرسته باندې د دوی د زړه ارمان خو به الله پوره کړي خو الله تعالی دې زمونږ د زړه ارمان هم پوره کړي امین په دې دنیا هر سړی د زړه ارمان لري چې الله پاکه ښایسته بلډینګونه راکړي او ښایسته موټرې راکړي او ډېرې ځمکې راکړي او ډېرې پیسې راکړي خو چې ته دا سوال هم کړی دی چې ایمان راکړي نه عمر دی ډېر ډېر عمر یې 80 کاله 80 کاله 100 کاله خو بیا هم ځو خو ایمان سام کوئ حاجي بابا ان شاء الله د ستا د زړه ارمان به الله پوره کوي زه به یې شروع کوم د الله په مرسته باندې که الله کوله که ژوندی وم خدای دې ژوندی لره خدای دې زما عمر هم تاله دی اخ حاجي بابا خپلو برباد راکړي شپږ اویا کالو دی شپږ اویا کالو شپږ اویا کالو دی د چا تصویر ته داسې ځیرې قدرمنو هېوادوالو دا وه د نن ورځې خپرونه د دوی د کورنۍ سره او د دوی د عمرې کار به شروع کوم او دا به هغه مبارک ځي ته لیږم د الله په مرسته باندې تر بلې ویډیو په تمه اوسئ دا وه د نن ورځې خپرونه ښه وخت د الله په پخپو تړلې په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ